د غني او عبدالله ترمنځ به ژر یو جوړجاړی وشي. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی به ډیر ژر وشي ځکه دواړه یوې هوکړې ته رسېدلي دي. په دې اړه د افغانستان د حراست او ثبات شورا غړي وایي چې دواړه لوري هوکړې ته د رسېدو په برخه کې سره نږدې شوي دي. هغه زیاتوي چې همدا پرمختګ دی چې دواړه لوري د ټاکنو نه وروسته رامنځته شوي کړکېچ پای ته ورسوي. د یادولو ده چې ولسمشر غني د ټاکنو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا ځل به له چا سره حکومت نه شریک کوي، خو تر ټاکنو وروسته عبدالله هم ځان بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم وه په هماغه ورځ او وخت د عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړه او ځان د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د دواړو لوري ترمنځ که څه هم د لوړې مراسم نه مخکې هم ناستې وشوې خو پایلې ته ونه رسېدل او ویل کېږي چې اوس دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي دي. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله غوښتل چې د تیر په څېر اجرایي ریاست ترلاسه کړي او ولسمشر غني نه غوښتل چې په نوي حکومت کې د اجرایي ریاست وي. اوس که څه هم ویل شوي دي چې اشرف غني عبدالله ته د 40 سلنې برخې ورکولو ته هم تیار شوی دی، خو ښایي ژر د دواړو ترمنځ د هوکړې په اړه اعلان وشي او هر څه روښانه شي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.